بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګری مزمل دا وړه د وخت وحدت نیوز د سکرین د وزیرستان نه تاسو ته مخاطب یم. لکه څنګه تاسو ته پته چې په شمالي وزیرستان کې په ټوله دنیا کې لوی اختر لمانځل کېږي. د هرنګې دلته په شمالي وزیرستان دریا ټوچي باندې یو پل دی چې په دې باندې په ګڼ شمېر باندې تعداد چې کوم دي کسان راغلي دي، سیلانیان راغلي دي، څوک د رازمک نه راغلي دي، څوک د سپینوام نه راغلي دي، څوک د دلته نږدې نږدې علاقې نه راغلي دي. نو په دې حوالې سره به دوی سره خبرې اترې کوي چې آیا دوی دلته کې راغلي دي، څه څه انجوای کړي دي او څه محسوس شوي دي، چېرته صحیح موږ سره اوسېږي. جی دلته کې په دریا ټوچي چې کوم پل دی په دې کې ما سره یو ګروپ موجود دی. دوی نه به موجوده تپوس کوو چې دوی د کوم ځای نه راغلي دي او کم څه څه انجوای کړي دي. تاسو موږ سره خپله تعارف وکړئ، پېژنګله را سره وکړئ او دا راته وایي تاسو دلته کې راغلي څه له راغلي یئ. اول خو ټولې نه مخکې چې څومره ملګري ټولې ته عید مبارک ویایي او میشه عید ارخیله سره تعلق لري. عید ارخیله نه راغلي دي سخیله پلته څه څه انجوای کوي تاسو دلته څه له راغلي یئ؟ ډېر خلک راغلي دي، دا څه کوي دلته کې دا خلک؟ دا د مازدیګر چې خلک کردري مې انجوای کو او ډېر په زیات حدث سره خلک کردري مې او دا ډېر صحیح خوښ دا تاسو د خبرو دلته کې مسله یو بل ملګری موجوده دوی نه به تپوس کوي. تاسو موږ سره خپله پېژنګله وکړئ او دا راته دلته کې نن راغلي تاسو څه محسوسوئ؟ السلام علیکم ملګرو، موږ سخیل پلته راغلي یو. جشن دی ډېر آی پی کلین ته تعلق لري. یو دلته کې په څومره تعداد باندې خلک راغلي دي؟ یاره ډېر کسان دي، ډېر رش دی که نه. جی ته څه وایې، څه نام دی د کوم کلي سره تعلق ته؟ زما نام عامر دی که نه، او د آی پي کلي سره مې تعلق دی. خو دلته کې مونږ چکر ته راغلي یو که نه، خو دومره زیات تعداد دی چې د هغې وجې نه مونږ توچي ته راکوز شوي یو. اوس دلته کې لمانځونه کوو، نه بعد بیا پاس مونږ ورچګېږو که نه. تاسو دا راته ووایئ چې دا تاسو چې څومره ملګري دي یو شان کپړې اچولې، دا څه مطلب دی؟ دا داسې ده که نه چې مونږ 24 غنټې په یو ځای باندې وو او د مونږ غم او شودي لکه مونږ د ګاډه ده که نه، لکه 24 غنټې په یو ځای باندې مونږ د ګرځېږو، خوراک شوک لکه نور سامانونه که نه. جی تاسو دغه یو چې کوم ګروپ و دې خبرې ورودې دلته مسره یو بل کس موجود دی، دوی نه به تپوس کوو. تاسو موږ سره خپله پېژنګله وکړئ او دا راته وایئ چې دلته کې نن د حسوخیل پل ته راغلی، تاسو څه محسوسوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مو نوم نوید اقبال ده او دا لکه یو په سوخیل شدا زوی دا چې الحمدلله ګوډ ګوډ نه ډېر خلک ورته رودري مې په دې باندې میږي انشاءالله فخر کی. تاسو د دوبۍ نه تازه راغلي، تاسو څه پیغام لرئ دنیا ته؟ دنیا ته دا میږي انشاءالله پیغام لري چې دا یو داسې زوی دا چې دا نه میږ په دوبۍ شه داسې قسم زوی لیدلی دی چکر او په دې باندې میږ ډېر فخر کوي انشاءالله. جی دلته ما سره یو بل کس موجود دی، دوی نه به تپوس کوو. تاسو موږ سره خپله پېژنګله هم وکړئ او دا راته وایئ چې تاسو اختر څنګه روان دی؟ جی بس الحمدلله ایمونو محمد سجاد ده. دا په همیر کوي چې انشاءالله میږ چې کوم د شمالي وزیرستان خلک دي دا ټول پر امن خلک دي او ډېر محبت کوونکي خلک دي، د هر څه سره محبت لري او چا سره غوسه او کینان لري. جنید تاسو دا راته ووایئ چې اختر مو څنګه تېرېږي او دلته کې په هزارهاو خلک راغلي دي، دې په حوالې سره تاسو څه وایئ؟ موږ دنیا خلکو ته دا پیغام لرو چې وزیرستان خلک چې کوم دي ډېر پر امن خلک ته امن خوښول خوښوي، نو همیشه دپاره د امن دپاره د قربانۍ ورکړي دي او انشاءالله قربانۍ به ورکوي. دلته کې د حسوخیل دریا ټوچي پل په حوالې سره ته څه وایئ؟ ډېر خلک راغلي دلته کې. دلته کې خو دا پل چې کوم دی که نه دا د سوخیل دپاره یو بلکې د ټول وزیرستان خلکو دپاره یو د سیر ځای جوړ شوی دی. نو موږ د ګورنمنټ دا اپیل کوو چې دلته د خلکو دپاره ښه دلته کې پارکونه جوړ کړي، دلته ښه انټرټینمنټ دپاره دلته کې څه ځایونه جوړ کړي. نو مهرباني تاسو موږ سره خپله تعارف وکړئ او دا راته وایئ چې دلته کې نن پلو ته راغلي، تاسو څه وایئ دې حوالې سره؟ غونډې نه مخکې السلام علیکم، د لوی اختر مبارکي ورکوم. نو د دې نه وروستو دلته کې لکه غونډو زمانې ته پته ده چې په وزیرستان د غونډې ایجنسۍ خلک دلته کې راغونډېږي او د خسوخیل په پل باندې یو قسم برپور جشن کوي، راغونډېږي، یو بل سره لوی اختر مبارکي ورکوي سره. نو د دې نه وروستو موږ د حکومت نه دا مطالبه دی، اپیل مې دی چې دلته کې څه فیسیلیټي موجود وکړو. جی دا تاسو د خلکو خبرې واورېدې. یقینا په شمالي وزیرستان کې بیا خاص کر په دریا ټوچي باندې چې کوم پل دی د اختر په ورځو کې په دې باندې ډېره ګڼه ګوڼه خلک راځي، د یو ځای نه بل ځای نه راځي. خو دوی دغه مطالبه وکړه دلته کې چې کوم فیسیلیټیز دي، کوم سهولیات دي، چې هغه هوټلونه دي، پارکونه دي، خلک دلته راځي چې انجوایمنټ دپاره هغه نشته. نو دوی د حکومت نه مطالبه وکړه چې که دوی په سمدستي توګه باندې دغه دلته کې جوړ کړي نو ډېر خلک به دلته